اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. دا کم چپټر چې موږ ختم کو نن به د دې کی پوینټس چې دی دا یو څو پوینټس دي دا به ډسکس کوو په پیج نمبر 88 باندې. صحیح ده. په دې کې د لاونی پوینټ تاسو ګورئ. Light is a form of energy which enables us to see objects around us. رڼا چې دا وای رڼا د توانایي یو شکل دی. صحیح ده. کوم چې موږ د دې قابل جوړی چې موږ مختلف چیزونه خپل غیر چاپیره وینو. په تیاره کې موږ لیدل نشو کولای، موږ سنینو او رڼا چې دا رڼا موږ د دې قابل جوړی چې موږ مختلف چیزونه د دې په ذریعه باندې اینو. او رڼا څه شی دی؟ رڼا د توانایي یو حالت دی، د توانایي یو شکل دی. توانایي دې نه مخکې ویډیوګانو کې موږ ویل چې توانایي څه شی دی. توانایي باندې به تاسو پوهئ، توانایي به تاسو پیژنئ. صحیح ده. بیا دلته کې د دویم پوینټ ته وګورئ. we can see across transparent objects. موږ په transparent objects کې مطلب لیدل کولی شو. مطلب یو کمره ده، هغې ته transparent شیشې لګېدلې دي. داسې شیشې یا داسې یو څیز چې هغې نه ته یو سایډ نه بل سایډ ته رڼا پاس کېږي او د هغې نه سړی یو طرف نه بل طرف ته یو بل هم لیدی شي. صحیح ده. نو دې ته وایي ټرانسپیرنټ ابجیکټ. ټرانسپیرنټ، ټرانسلوسنټ او اوپیک ابجیکټس چې دی تېر ویډیوګانې تاسو که کتلي نو په هغې باندې به تاسو پوهئ چې ټرانسپیرنټ، ټرانسلوسنټ او اوپیک ابجیکټس چې دی دا څه ته وایي. صحیح ده. نو په دې کې ټرانسپیرنټ ابجیکټس هغه ابجیکټس دي چې هغه 100% د هغې نه رڼا پاس کېږي. مطلب هغه بالکل کلیر وي. لکه څنګه چې د یو شیشې یو ګلاس کې تاسو کله اوبه واچوئ نو هغه د بهر نه تاسو ته بالکل ښکاري، هغې کې څه شګي مګي یا څه شی پکې تاسو یې د بهر نه اینئ. صحیح ده. دې ته وایي ټرانسپیرنټ ابجیکټس. بیا په دې دریم نمبر پوینټ کې تاسو ګورئ. faint image is seen across a translucent object. بیا یو ټرانسپیرنټ دی کوم نه چې رڼا مکمل پاس کېږي. صحیح ده. کم کې چې موږ مطلب یو څیز ښکاره یا کولاو لیدی شو. صحیح ده. بل بیا دی ټرانسلوسنټ ابجیکټس. نو ټرانسلوسنټ هغه دی چې هغه مطلب صحیح څه د رڼا پاس کېدو ته پرېږدي او څه چې دی هغه منع کوي. صحیح ده. نو داسې ابجیکټس چې دي یا داسې څیزونه چې دي هغې ته بیا موږ ټرانسلوسنټ وایو. نو ټرانسلوسنټ څیز ته چې کله موږ رڼا ونیسو نو د دې یو فینټ ایمیج جوړېږي. صحیح ده. مطلب څه رڼا د دې نه پاس کېږي او څه دا منع کوي. نو د دې یو فینټ شانتي ایمیج چې دی مطلب کوم ته چې موږ سوری وایو که نه، نو فل ډارک شیډو چې دی نو هغه د دې نه جوړېږي. لکه دا تاسو ګورئ دا یو پین دی. صحیح ده. نو د دې لاندې دا شیډو تاسو وګورئ نو دا فل ډارک شیډو دی. خو که د دې په ځای اوس زه دې رڼا ته د موبایل د فلیش ته زه یو ټرانسلوسنټ ابجیکټ چې دا ونیسم نو د دې یو فینټ شانتي یو خړ شانتي تصویر به لاندې جوړېږي. تاسو ته پته لګي چې مطلب دا د دې هغه لږ شانتي شیډو دی، هغه لږ شانتي سوری دی. خو د دې په شانتي فل ډارک په نه ځکه چې دا خو اوپیک ابجیکټ دی. دا چې زه مثال په طور باندې په کم لفظ باندې یا په کم حرف باندې زه دا کېدم نو د دې نه لاندې تاسو ته دا نه ښکاري. صحیح ده. نو ټرانسلوسنټ خو بیا داسې دي چې ټرانسلوسنټ چې دي نو هغه مطلب څه رڼا پاس کېدو ته پرېږدي او څه رڼا پاس کېدو ته نه پرېږدي. د هغې به یو فینټ ایمیج چې دی دا به یې جوړېږي. صحیح ده. بیا څلورم نمبر پوینټ کې وایي shadow is made behind opaque objects as light cannot pass through them. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې شیډو چې دی سوری دا د هغه څیزونو نه شاته جوړېږي د کومو نه چې رڼا نه پاس کېږي. لکه د دې پین مثال ما درکړم، د دې نه شاته دا سوری جوړېږي. د کومو څیزونو نه چې رڼا بیخي پاس کېږي نه د هغو نه شاته سوری جوړېږي. صحیح ده. بیا پنځم نمبر پوینټ کې وایي light travels in a straight line. رڼا چې دا سفر کوي په یوه نیغه لکیره کې، په یوه نیغه کرښه کې. مطلب دا کوم لایټ ریز چې دي د سورس آف لایټ نه چې کله دا لایټ ریز وځي که نه، یا د رڼا یو ذریعه د بلب دی یا بیټري ده یا مثال په طور د نور نه چې کومه رڼا ځمکې ته راځي نو د دې دا شعاګانې بالکل صحیح دا نیغې مطلب رڼا چې ده دا په یو نیغ لکیره کې په یو نیغ لاین کې سفر کوي. صحیح ده. بیا دا شپږم نمبر پوینټ دی وایي more light is reflected from a shining surface. یو پړقېدونکې سطحه چې ده که نه د هغې نه
ډیره رڼا چې دا مطلب هغه ریفلیکټ کیږي، مطلب هغه زیاته رڼا چې دا هغه راتمبي. ها دلته کې وګورئ sound is produced by a vibrating body. आवाज چې دا پیدا کیږي په یو وایبریټ کیدونکي جسم باندې، مطلب یو وایبریټ کیدونکي جسم چې دا څه کوي، دا आवाज پیدا کوي. صحیح ده. بیا د sound can pass through air, water and solid objects. आवाज چې دا پاس کیدی شي په هوا کې، په اوبو کې او په کلکو سیزونو کې. مطلب आवाज لمونږ یو پکار یو مټیریل میډیم، یو ذریعه ولا پکار، یو سورس ولا پکار چې په دې کې आवाज سفر وکړي. بغیر د سورس نه आवाज چې دی هغه بیا بالکل په یو امټي ځای کې چې دی هغه سفر نشي کولای، مطلب هغه بیا اورېدل کېږي بنا. صحیح ده. ها بیا د speed of sound in air is less than in liquids and solids. د आवाज رفتار چې دی په هوا کې دا د liquids او د solids نه کم دی. مطلب د speed of sound in air is less than in liquids and solid. په solid کې او په liquid کې आवाज د هوا نه تیز سفر کوي. مطلب په solid کې او په liquid کې زر اورېدل کېږي په نسبت د هوا. صحیح ده. ها بیا the intensity of sound decreases with increase of distance from its source. د आवाज شدت چې دی دا کمیږي کله چې موږ فاصله سیوا کوو. مطلب یو ساوند سورس دی، ساوند پروډیوسینګ سورس دی. صحیح ده. یو سپیکر دی او په هغې باندې میوزیک لګېدل دی. صحیح ده. نو چې څومره موږ هغې ته نږدې یو نو د هغې شدت پسې وایي. صحیح ده. مطلب موږ به ډېر زیات په تیزه باندې اورو، خو چې څونه موږ د هغې نه لرې کېږو نو د هغې هغه شدت چې دی هغه به کمیږي. چې فاصله سیوا کېږي نو د هغه آواز دا شدت چې دی دا به کمیږي. موږ به ډېر لایټ غونده کې لږ شانتي بیا اورو، چې بیا ترې ښه لرې شو بیا به یې معمولي شانتي اورو، چې بیخي ډېر ترې لرې شو نو بیا به یې بیخي اورو. نو انټنسټي اف ساوند چې دی دا ډیکریز کېږي د ډسټنس انکریز کولو سره. صحیح ده. بیا هارش اینډ ایریټنټ ساوندز آر انپلیزنټ ساوندز. کم هارش ایریټنټ دې نه مخکې ویډیوګانو کې موږ ویلو کم خراب اوازونه چې دي په موږ باندې چې بد لګي که نه، دا ټول څه دي، دا انپلیزنټ ساوندز دي ته وایي، دا ناخوشګوار اوازونه دي. صحیح ده. such sounds are called noise. او داسې اوازونو ته ویل کېږي شور. بیا اخرنی پوینټ دی noise is very harmful for human health. شور چې دی دا ډېر نقصان ده دی د انساني صحت لپاره. therefore reducing noise is necessary. نو د دې وجې نه شور کمول چې دي دا لازمي دي. مطلب دا لازمي خبره ده چې شور دې کم کړی شي. صحیح ده. د دې په انساني صحت باندې ډېر خراب اثرات دي، مختلف بیماریانې چې دي هغه ذهني جسمانی وغیره د دې نه لګي. نو په دې پسې بیا د ایکسرسایز انشاءالله پر روان بل ویډیو کې به ایکسرسایز چې دی ایکسرسایز به کوو. صحیح ده. او تر روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله، د الله په امان.